یا سره 1,36,000 روپۍ وی په دې سړي باندې قرباني واجب ده. که نارینه دی که زنانه ده خو په ده باندې قرباني واجب ده او دی به قرباني کوي. ده ته په شریعت کې مالدار ویل کېږي. دا پیسې چې د چا سره نو په ده زکات هم واجب دی. خو په زکات کې د کال تیرېدل شرط دی او په قربانۍ کې د کال تیرېدل په دې پیسو شرط نه دی. مثال اختر ته 15 ورځې دي او ستا لاس له 1,36,000 روپۍ راغللې او په تا باندې قرض نشته دی، نو ته اوس په تا باندې قرباني چې ده هغه واجب ده. چې دا ستا د ضرورت نه سیوا وي او قرض در باندې نه وي، یا دې د دې دکان دی یا دومره ساماني تجارت دی در سره چې قیمت دې ته رسېدو نو په تا قرباني واجب ده او قرض در باندې نشته. اوس مثال تا سره 2 लाख روپۍ دي، ستا سره دی خو پتا 1 लाख روپۍ قرض دی، نو بیا ته د 1 लाख مالک نو بیا پتا باندې قرباني واجب نه ده. دې کې عام طور پر خلقو نه یو غلط فهمي کیږي. هغه دا وي چې پلار وي او د هغه بچی وي، نو د هر بچی سره ځان له ملکیت او مالیت پوره وي او دوی عام طور پر یو قرباني کوي. پلار هم وکړله خبره ختمه شوه. نه دا د دین نه کافي کیږي. لکه مثال یو کس ته او د هغه بچی دی بار ملکی مزدوری کوي، ټیک ته چې پیسې ملک ته دی پلار لرالی، خو د هر بچی سره ځان له په اکاونټ کې 1,36,000 روپۍ د ننني نرخ مطابق شته، نو په د ځان له قرباني واجب. دا ټول بچی سرمایه رالی او پلار ته حواله کوي او پلار واکدار دی او پلار مالک دی او د یو بچی سره ځان له 1,36,000 روپۍ د ننني نرخ مطابق نه پوره کیږي، نو بیا په ده باندې قرباني چې ده هغه واجب نه ده. نو دې کې دا غلط فهمي اکثر کیږي، د خلقو سره دا ځان له پرتی وي او قرباني یوه کوي، نو دا یوه قرباني چې ده دا د دینه کافي کیږي نه، نو قرباني به کوي. د قربانۍ وخت کله دی؟ چې کله د ذوالحجې د میاشتې 10 ورځ داخله شي د غټ اختر سحر شي، چې کله سحر اذان وشي د اختر په سحر، د دې ټیم نه د دې وخت شروع شي. 10 11 12 دا 3 ورځې د قربانۍ ټیم. خو ټیک ته چې د اختر په سار دا د سحر د اذان نه پس شروع کیږي، او چې کومو ځایونو کې د اختر منځونه کیږي هغې کې قرباني چې ده د اختر د مانځه نه مخکې چې ده هغه جایز نه ده. اوس بعضې ځایونه داسې دي چې هغې کې د اختر مونځ نه کیږي، د اختر مونځ پې واجب نه دی، نه هغې د سحر د مانځه نه پس هم څاروی حلالولی شي. خو چې کومو کلو کې د اختر مونځ کیږي نو د اختر د مانځه نه مخکې به څاروی نه حلال. او غوره خبره غوره وخت چې دی هغه اولنۍ ورځ ده، چې قرباني دی په اوله ورځ وشي، بیا اولې پسې 2مه ورځ او بیا په 2مې پسې 3مه ورځ. به هر صورت انشاءالله د وخت مناسب به مسائل بیانو ورځ تر ورځه، چې څه مسائل مخې ته راتلو واله دي انشاءالله دا باقي 6 ورځې به که خیر دا ټول مسائل د قربانۍ د ذبح طریقه په کومو څاروو قرباني کیږي او په کومو نه کیږي انشاءالله دا به بیانو.